معزز سامعین کرام، دا یو ملګری یو تپوس کړی دی، وی زما اولاد دی هغه ډېر زیات نافرمانه دی، د هغې تابع کولو دپاره او د هغې مونځ ګزار کولو دپاره کومه داسې یو وظیفه په کار ده چې مونږ یې وکړو، زمونږ د اولاد نیک عمل هم شي او دیندار هم شي او زړه د سبق سره او د علم سره یې زړه ولګي. معززو سامعینو، دې دپاره اسانه وظیفه د سورة البقرې 5 نمبر آیات دی، اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. د چام چې اولاد نافرمانی، د مور او پلار خبره نه مني، مور او پلار له جوابونه ورکوي او د قرنګې سټډي او مطالعه نه کوي، علم طرف ته توجه نه وي، نو هر مور او پلار د پاره پکار دی چې دا آیات مبارکه دی روزانه یو سل او یو ځل وی، یو د پاسه سل ځل د دې آیات مبارکه تلاوت کوي او په هغې باندې د اوبدم کوي او د ټولو بچو له دې ورکوي. د الله سبحانه وتعالی په فضل سره دغه تمام بچی به الله پاک دیندارا نیک عمله قرآن خوان او حافظان کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.